ټول ملګرو ته یو د تسلي خبره ده، زمونږ ایمان دی، زمونږ عقیده ده چې د شیخ محترم کوم ټویټ کړی شوی و په هغې کې یو سیکنډ نه تقدیر راته نه تاخیر راته، صرف دومره خبره ده کوم چا چې دی قتل کړی، کوم ظالم دی قتل کړی دی، هغه خپل آخرت تباه کړو، خپل آخرت یې برباد کړو. ورنه زمونږ ایمان دی چې د شیخ محترم کوم پیر و هغه پوه شي په دنیا کې نور د هغه ژوند نه و. دویمه خبره عرض کوم ده، زما وروڼو دا تسلي ساتئ، دا منهج د اهل الحدیث، دا سلفي عقیده ګورئ، دا قرباني غواړي، مخکې له دغه شان قربانیانې روان دي. زما نبي په هر میدان کې ولوېدلی دی، د احد په میدان کې هغه ګلزار خوړلی دی. زما وروڼو صحابه کرامو خپل ځان لولعن کړی دی، دغه شان د شیخ الاسلام ابن تیمیه جیل تېر کړی دی، امام شافعي هغه ګلزارونه خوړلي، امام احمد خوړلي. مګر خپل لاس ته په دې وخت کې شیخ جمیل الرحمن رحمت الله تعالی علیه هغه د لاس ته ورکړی دی. علامه احسان هلالي زمین رحمه الله هغه خپل لاس ته ورکړی دی. دا ډېر ګورئ کانټداره عقیده ده، په دې باندې هغه خپل ځان دا قربان بچاري انصاري دې قربانۍ دا به رنګ راوړي، دا به چېرته نه ودرېږي. زما وروڼو که یو شیخ دې قدر ته شهید یې کړه، انشاءالله تعالی هر څه د شیخ په شا باندې ولاړ دی، هر یو څه د شیخ باندې ځان قربانوي. که څومره شیخان قتل کړي، دا خو یو شیخ نه ده چې دې قتل کړي، لیکن زه دومره خبره کوم چې کوم قاتل چې دی وژلی دی، ای ظالمه ستا په زړه کې دومره تاسو ته دومره سنګینه وي، ته دومره فرعوني غوندې خوی لري چې تا په شیخ باندې ترس نشي کولی. دی خو ستا خیرخواو قسما بالله د علماو په شان خیرخوا بل څوک نشته دی. تا خپل خیرخوا قتل کړه، تا خپل هغه سړی قتل کړه چې هغه تا ته خوږې خو کړې، د الله او د رسول خبرې پېښ کولې، تا دومره قرض ته کړه او په دې باندې په سینه دې وشلی ظالمه، خپل آخرت دې برباد کړه. او آخري خبره عرض کومه، زمونږ د حکومت وخت ته مطالبه ستاسو په سینه باندې زمونږ تحفظ، زمونږ د چارو د واک تحفظ، تاسو باندې کوم حکومت چې هغه خپل عوامو ته تحفظ نشي ورکولی، ظلم پر بریت کېدلی شي. دا یاد لرئ، داسې حکومت چېرته پاتې نشي پاتې کېدلی. داسې خلکو له باندې بیا سزا ورکوي. کوم حکمران، کوم قیادت او کوم خلک چې هغوی صاحب اقتدار دي، هغوی چې د ظالمانو په صورت باندې خاموش پاتې کېږي، دا برابر شریک دي له هغوی سره. موږ پر زور مطالبه کوو د حکومت وخت ته چې تاسو د شیخ قاتلان فورا گرفتار کړئ، په عام چوک کې هغې سزا ورکوي. واخر دعوانا الحمدلله. زما محترم وروڼو، څنګه چې شیخ محترم وفرمایل، اول ته ما په جامعه کې دا خبره وکړله چې دا شهیدان اوچتول، د شهیدانو لاسونه اوچتول دا زموږ دپاره څه ناشنا خبره نه ده. د دې قربانو سره موږ بلد یو او موږ دا نن د شیخ عبدالحمید رحمه الله جنازې ته نه یو راغلي، بلکې انشاءالله نن د هغه په جنت